بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ. د هنر مضمون مخکیني لوستونه باید په ښه ډول زده کړي او څه کورنۍ دنده باید په بشپړ ډول پای ته رسولي وسي. ګرانو زده کوونکو، نن راځو د هنر مضمون بل لوست ته چې دا د 50مې پاڼې کې تاسو ته لیکل شوی دی. دا ستاسو لوست نه دی، نو داسې یو اضافي معلومات تاسو ته درکړل شوی دی چې د هنر په اړه ده. نو دا ډېره اړینه خبره ده چې تاسو د دې موضوع په اړه پوه شئ. نو را به شو خپل لوست پر چې د افغانستان له موزیم سره پیژندګلوي. نو د هر هیواد کې چې خلک ژوند کوي او ټولنه ژوند کوي، نو د هغه هیواد فرهنګونه، رسم و رواج، همدارنګه نور هنرونه، اثري هنرونه نو یو بل سره توپیر لري. نو همدې لپاره چې د هغه هیواد هغه فرهنګ خوندي پاتې شي، تاریخي او لرغوني اثار یې ژوندي پاتې سي او هغوی د خپل فرهنګي اندازه یا خپل د فرهنګي یو ارزښت کم رانه ولي، نو د همدې لپاره هر هیواد کې داسې یو ځای جوړیږي د موزیم په نامه چې هلته خپل تاریخي آثار کیدي او ترڅو د هغوی هنر او فرهنګ ترڅو همیشه خوندي پاتې شي او ارزښت یې خپل له لاسه ورنکړي. نو د همدې له امله زموږ په هیواد کې هم موزیم شتون لري، د دې لپاره چې خپل تاریخي او لرغوني آثار پکې وساتو او خپل فرهنګي ارزښت مو له لاسه ورنکړو. نو اول به راشو دې ته چې خپله موزیم څه ته وایي. موزیم داسې یو ځای دی چې د هیواد تاریخي او فرهنګي آثار هلته ساتل کیږي. د دې لپاره چې د یو هیواد فرهنګ له لاسه ورنکړي او ارزښت یې کم رانه شي، خلک خپل هغه هنري آثار یا پخواني لرغوني آثار چې د پخواني وختونو څخه پاتې دي چې هغه ډیر ارزښت لري، نو هغه د دې لپاره چې بیرته بند نشي او خراب نشي، له منځه لاړ نشي، نو د همدې لپاره د داسې یو ځای کې چې د موزیم په نوم یادیږي هلته ساتل کیږي. نو د افغانستان دولت د تاریخي، هنري او لرغوني آثار لپاره هم داسې یو موزیم موږ ته جوړ کړ چې په لومړني وخت کې په 1292 کال کې جوړ شو او زموږ دا موزیم زموږ د هیواد د عجایب خانې په نامه یاد شو. نو کله چې دا د عجایب خانې په نوم یاد شو، دا داسې یو ځای و چې هلته لومړني آثار چې هلته ول لاسي نښې وې او همدارنګه د یو څو نسخې خطونه ول او سربیره د هغوی هسې نسخې خطونه ول چې په خپلو لاسونو قرآن شریف پکې ګنډل کړی و. نو د قرآن شریف ټکي چې کله ګنډل کړي وو، همغه نسخې په همدغه عجایب خانې کې کېښودل شوې او بعد له هغې زموږ په داسې عجایب خانې کې نور شیان هم خلکو پکې کېښودل، د دې لپاره چې خوندي او وساتل شي او فرهنګ ارزښت مو کم رانه شي. نو د همدې له امله هلته یو بیرغ، نور توکي او د حربي وسیلې هلته کېښودل شوې. نو بعد له هغې په 1408 تر 1408 کال پورې دلته د بعضې بریدونو له امله هغه څه شیان چې موږ تاسو ته یادوري کړل هغه له منځه لاړل او بعد له هغې په 1439 کال کې زموږ هیواد کې نور خارجي هیاتونه، د خصوصا د یونسکو هیاتونه په مرسته زموږ د موزیم بیا رغونه او بیا فعالیت پیل کړ. دا په 1439 کال کې و. نو کله چې هیاتونه راغلل او زموږ افغانستان د موزیم په فعالیت کولو پیل وکړل، نو زموږ افغانستان کې یو موزیم جوړ شو، ډیر ښکلی موزیم، ډیر غټ، چې د افغانستان موزیم په نامه یادېده. داسې نوم یې ورته کېښوست او مخکینی نوم یې چې ما مخکې تاسو سره یادوري کوو چې د عجایب خانې په نوم و، هغه لرې شو او د افغانستان موزیم په نامه یاد شو. نو بعد له هغې چې دا موزیم زموږ اصلاح شو، نو په 1452 کال کې دا موزیم زموږ په افغانستان کې جوړ شو او اصلاح شو. بعد له هغې چې په 1452 کې جوړ شو، اصلاح شو، نو په هغه نه یو کال بعد یعنې په 1453 کې زموږ په موزیم کې ډیر ښکلي نقاشیګانې وسوې. هغه دیوالونو کې، کړکیګانو کې، شاوخوا کې ډولي رسمونه او ښکلي نقاشیګانې وشوې، د دې لپاره چې د یو لیدلنده خپله توجه ځان ته جذب کړي. نو د همدې لپاره ډیر رنګارنګه او ښکلي شیانو نه استفاده وشوه پکې. نو بعد له هغې متاسفانه او با تاسف سره چې د کورنۍ جنګونو له امله هغه بیرته وران شول او بیرته فعالیت یې خپل له منځه ورکړل. نو بعد له هغې زموږ موزیم کې چې کوم شیان جوړېدل او یا هلته کېښودل کېدل د کومو دورو ته ربط لره،
هغه د ډبرو دورو ته د برونزو دورو ته همدارنګه د اوسپنې دورو او نورو دورو پورې چې زموږ په هیواد کې حکومت کړی و او خپل ژوندونه کړي ول او بعد له هغې خپل هغه هنري آثار یې زموږ هیواد ته پرېښوستي ول. نو همدغه دورې آثار زموږ په موزیم کې ساتل کېده. نو بعد له دې زموږ په هیواد کې سربیره له دې چې داسې دورې شیان و د بعضو مدنیتونو هنري آثار هم پکې ساتل کېدل لکه د کریکو مدنیت آثار. د کریکو مدنیت آثار چې همغه خلک کله چې په همغه مدنیت کې په څرنګه ژوند کوو هغه نقاشیګانې آثار یې په موزیم کې کېښودل شوي. بعد له هغې د باختري مدنیت، باختري هم یو داسې مدنیت و زموږ په هیواد کې چې ښه ژوند کړی، حکومت یې کړی. نو کله چې هغوی خپل ژوند کوو هغوی خو د څه شي نه چې استفاده کوله تر څو په هغه ډېر کلونه تېر شو او موږ ته پاتې شول هغه د آثار او لرغوني آثار په نامه یاد شو. نو زموږ په موزیم کې د باختري مدنیت هم ساتل کېده. سربیره له باختري آثارونه زموږ په هیواد کې د ګندهارا د مدنیت بعضې نور هنري آثارونه هم پاتې شول چې موږ یې په موزیم کې کتلی شو په ښه توګه وګورو چې دا ټول زموږ هیواد ته پاتې دي. نو ولې دا شیان په خپل هیواد کې یو څوک ساتي او څه ارزښت لري؟ نو ځکه داسې شیان ساتل کېږي ځکه چې د یو هیواد فرهنګ خپل ارزښت له لاسه ورنکړي او د دې لپاره چې نور خلک د نورو مملکتونو نه زموږ په ګران هیواد افغانستان ته راځي د دې لپاره چې زموږ په فرهنګ، زموږ په هنري آثارو باندې د لرغوني آثار زموږ د هغه حکومتونه چې مخکې له موږ نه دلته دورې کړي دي، خپل حکومتونه یې کړي دي، د هغوی آثارو څخه چې کوم جملې نو د دې لپاره هغوی راځي او دلته کتنه کوي چې په خاصه توګه یا په ځانګړې توګه دوی موزیم ته راځي او د موزیم کې زموږ هغه څه چې ډېر جالبه وي، ډېر لرغوني وي، هغه ورته ډېر ښه تمامېږي. نو د هغه له امله چې هغوی کله راځي دلته لیدنه یې کوي زموږ د هیواد یو د ټولنې اقتصاد لوړېدو کې هم یو ښه ونډه لري. نو ګرانو زده کوونکو دا زموږ نننی لوست، نننی معلومات چې تاسو باید په ښه ډول زده کړی اوسئ. نو کورنۍ دنده مو تاسو ته نه درکوم ځکه چې دا مو آخرنی لوست و. تاسو ته یو اضافه معلومات په دې لوست کې په دې سفر کې مو تاسو ته درک کړ. نو ګرانو زده کوونکو که کوم مشکل لرئ په لوستونو کې، دې لوست کې یا نورو لوستونو کې، مخکني لوستونو کې، کولی شئ موږ سره په کمنټونو کې شریک کړئ. سربیره له دې تاسو که کوم سوال، پیشنهاد یا انتقاد لرئ هم موږ سره په کمنټونو کې شریک کولی شئ. تر دې چې بیا راځم تاسو ته بل لوست وړاندې کوم، تاسو الله پاک ته سپارم. د الله په امان ښه وخت ولرئ.